د هغې میاشتو باره کې یو پودکاسټ راوړو چې هغه د الله تعالی په نیز باندې د عزت والا دی او د حرمت والا میاشت چې خاص کر میاشت د محرم کوم نوع فضیلت لري. نو یو خو د اشهر الحرم نه شوه چې الله کومه میاشتو له عزت ورکړی دی په دې 12 کې خاص کړي دي. هغه کې ودا ده هغه کومې داسې ورځې دي چې په دې ورځو کې خاص کر په هغې باندې روژې نیول پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې نحن احق بموسی منکم، په موسی علیه السلام په تابعدارۍ او د هغې په شکریه باندې ستاسې موږ حقدار ډېر دي. هغه کوم داسې کارونه دي چې دا خلک یې د اسلام د وجې نه کوي، د اسلام یو اجر پکې ګڼي، خو د اسلام د نګاه نه هغه صحیح نه دي. یاره حسین رضی الله تعالی چې کله شهید کېده هغه وخت کې اوبه نه وې، تږې او تنده او د دې راولېږي په خلکو باندې شربتونه څښي. حسین رضی الله تعالی په کربلا کې شهید شوی دی او ته شربتونه اوس په خلکو باندې څښې، ځان د شربت نه ډکې. دغه ماتم تر کله نه دی او اسلام کې د دې ماتم حیثیت څه دی او دا ماتم آیا هغه حسین رضی الله عنه د هغې بچیانو ته رسېږي که نه رسېږي؟ صحابه کرامو قانون دا و چې کله به امیر یو فیصله وکړو جدي فیصله مخالفت به نه کوو، ځکه هغه نه بیا ټکراو جوړېږي، جنګ جوړېږي، بیا په هغه کې ضرر ډېري په نسبت د هغه فیصلې چې دی په کلونو په پیړو د غمونه کوي او ماتمونه کوي. دا اسلام کې بیخي د داسې اصل نشته چې دا خلک دا یزید څنګه سړی و، د دې په اړه تاریخ څه وایي او باید موږ اهل سنت والجماعت په دې په باره کې څنګه نظر وساتو، زموږ اسلافو کوم نظر ساتلی دی؟ د دې په باره کې که د اهل سنت والجماعت د امامانو د ائمو چې کومه عقیده ده د سلفو د امت هغه موږ راخپله کړو، دغه به کافي انشاءالله. تاریخي ثبوت که موږ وګورو اصل پس منظر د کربلا د واقعي څه و. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې رڼا سټوډیو مختلف قسم پروګرامات ستاسو مخې ته راوړي او دغه لړ کې نن موږ یو ځل بیا ستاسو مخې ته د هغې میاشتو باره کې یو پودکاسټ راوړو چې هغه د الله تعالی په نیز باندې د عزت والا دی او د حرمت والا میاشتې دي. په دې پروګرام کې موږ سره زموږ مېلمه، زما استاد، زموږ کوربه، ډېر معزز محترم زما تربیت کوونکی فضیلت الشیخ ابوالعباس مصباح الدین حفظه الله ورعانا استی کوي. شیخ صاحب محترم پروګرام کې ښه راغلاست. جزاکم الله خیر، الله دې مهرباني. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا میاشت د فضیلت والا میاشت او الله رب العالمین په خپل کلام پاک کې همدغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمانونو کې الله رسول د دې میاشتو په باره کې یو څه خبرې کړي دي. غواړو چې په دغه حقله باندې د عوامو مخې ته یو څه خبرې ور وړاندې کړو، په هغې باندې خبرې وکړو. لکه الله تعالی فرمایي ان عدت الشهور عند الله، یقینا شمار د هغه میاشتو په نزد الله تعالی باندې دا 12 دی. یا په دغه 12 میاشتو کې 4 داسې میاشتې دي چې هغه ډېرې عزتمندې دي او په هغه عزتمندو میاشتو کې یو د محرم دا میاشت. غواړو چې د دې په اړه تاسو زموږ د عوامو ته، زموږ د ورونو ته داسې انداز کې خبره وکړئ چې موږ هم د هغې نه مستفید شو او عوام ورونه هم د دې نه فایده واخلي. په دغې اساس شیخ صاحب محترم که دا راته ووایي چې خاص کر میاشت د محرم کوم نوع فضیلت لري؟ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. الله سبحانه وتعالی دا نظام پیدا کړی، دنیا پیدا کړی ده، د اوقات پیدا کړي دي. د کوم وخت نه چې الله ځمکه او اسمان پیدا کړي دي دغه وخت نه الله تعالی د میاشتې هم 12 پیدا کړي دي. دا خبره سورة توبه کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړې ده ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله چې د کوم وخت نه ځمکه او اسمان پیدا کړي دي نو د هغه وخت نه الله سبحانه وتعالی 12 میاشتې مقرر کړي دي. نو کال لازي 12 میاشتې، په دې کې بیا د هره میاشت خپل یو مزایا فضیلت لري، خو په دې کې 4 میاشتې هغه ته اشهر الحرم وي، د حرمت والا میاشتې، د عزت والا میاشتې. الله سبحانه وتعالی هغې ته څه لږ بعضې احکام ورکړي جدا. په دې اشهر الحرم کې یوه میاشت هغه محرم ده. اصل کې اشهر الحرم 4 میاشتې دي په دې 12 میاشتو کې. دې کې دا 3 میاشتې یو بل پسې متصل دي، ذوالقعده، ذوالحجه چې د اسلامي کال اخرنۍ 2 میاشتې، بیا ورپسې نوی کال شروع شي محرم. دا 3 میاشتې یو بل پسې دي. یوه تې جدا ده چې هغه ته ویلی کېږي رجب. نو محرم میاشت د اسلامي کال اولنۍ میاشت هم ده
او دا چې الله د دنیا پیدا کړې دا اولنۍ میاشت دا ترتیب د پخوا نه داسې را روانو زموږ شریعت هم دغه شان په خپل ځای باندې پرېښود دا د اسلامي کال اوله میاشت ګرځولې ده او د دې نور هم فضیلتونه چې راغلي دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلي دي په دې کې د روژې غوروالي راته ښودلی دی دا یې ویلي دي چې د رمضان د روژو نه بعد چې رمضان روژې دا فرضي دی او الله وله غوروالی ورکړی دی نه بعد بیا نفلي روژو کې د محرم د روژو صفت یې ذکر کړی دی افضل صیام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم غوره روژې د رمضان نه وروسته هغه د محرم روژې دي په دې کې روژې نیول دا یو فضیلت لري نه یو خو د اشهر الحرم نه شوه چې الله کومو میاشتو له عزت ورکړی دی په دې 12 کې خاص کړي دي هغه کې ودا ده نبی علیه الصلاة والسلام د روژو د عبادت ترغیب موږ ته راکړی چې په دې کې روژې نیسئ دا میاشت غوروالی لري په نورو میاشتو باندې جزاک الله خیرا بارک الله فیک شیخ محترم څنګه چې تاسو ویله چې په دې میاشت کې د روژو فضیلت راغلی و دا واقعا داسې ده د فرضیت د رمضان نه مخکې د دې ورځو خاص یو قسم فضیلت هغه کومې داسې ورځې دي چې په دې ورځو کې خاص کر په هغې باندې روژې نیول پکار دي او څو روژې نیول په دې ورځو کې پکار دي د روژې دپاره خاص ورځ چې په دې میاشت کې ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ډېر اهتمام کړی دی هغه 10مه ورځ ده هغې ته عاشورا وایي 10 تاریخ د محرم او اصل د دې پس منظر دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغلی په مدینه کې 3 قومونه اوسېدل د یهودو بنو نذیر بنو قریظه بنو قینقاع دا 3 وړه قومونه یهودو دی به په محرم کې بیا په 10 ورځ عاشورا باندې به روژه نیوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو دا ولې روژه نیسئ په دې ورځ باندې هغه ته په جواب کې چې هذا یوم صالح نجى الله فيه موسی دا ډېره ښایسته ورځ ده ډېره ښکلې ورځ ده الله تعالی په دې ورځ باندې موسی علیه السلام نه نجات ورکړو دا دشمن د فرعون او د لښکر نه نو موسی علیه السلام روژه شو د الله سبحانه وتعالی د شکر دپاره چې د الله شکر ادا کړه ځکه څوک چې چا سره الله تعالی ښه وکړه انعام یې پرې وکړو دشمن یې بچ کړه هره خوشحالي چې پرې راوستله باید چې د الله شکر ادا کړي د الله په بندګۍ سره نو موسی علیه السلام د الله شکر ادا کوو بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا روژه شروع کړه ځکه د یهودو ته ویله چې موږ یې نیسو تعظیما له د دې ورځې تعظیم یو عظمت چې دا یو لوی عظیمه ورځ موږ ګڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې نحن احق بموسی منکم د موسی علیه السلام په تابعدارۍ او د هغې په شکریه باندې ستاسې سره موږ حقدار ډېر دي نبي علیه السلام هم دا ورځ به روژه نیوله او امر یې وکړو صحابه کرامو ته چې دا روژه نیسي دا فرض و دا روژه پر روان کال باندې بیا رمضان دا 2م کال د هجرت شه رمضان روژه فرض شوه چې کله د رمضان روژه فرض شوه نو د عاشورې د روژې فرضیت دا ختم شي نبی علیه السلام بیا اختیار ورکړو ستاسې خوښه د چا خوښه یې نیسي ودې نیسي که چا خوښه یې نه نیسي تکلیف یې نه دې نیسي نو استحباب باقي دی غوروالی اوس هم شته فرضیت یې منسوخ دی نبی علیه السلام د استحباب دپاره موږ ته ترغیبات راکړي دي واجبي امر راته نه دی چې خامخا یې نیسه نو دا روژه اصلي روژه پکې هغه د 10مې ورځې ده یوم عاشورا چې 10مه ورځ د محرم ده بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو چې رسول صلی الله روان کال ته وفات کېده په آخر عمر کې د الله رسوله دا یهود هم چې دی دا په دې ورځ باندې روژه نیسي او موږ هم نیسو یو مشوره ورکړه شو که په چېرته موږ په دې کې مخالفت وکړو د یهودو نبي علیه السلام دا مشوره خوښه شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لئن عشت الى قابل لاصومن التاسعه که چیرې روان کال ژوندی وم زه انشاءالله چې دې سره به زه 9مه روژه هم نیسمه نه یهود یوازې 10مه نیسي نو مسلمانان به 10مه او 9مه دواړه نیسي د یهودو مخالفت به راشي ځکه چې مسلمانانو د یهودو نه کرکه ډېره د نبي علیه السلام هم ته کرکه ډېره وه مشابهت به ورسره نه کوو کوشش به وکړو چې په عاداتو کې په خویونو کې په هر څه کې د هغې نه مخالفت وکړي د مسلمان شان هم دا دی دا به د یهودو نه مخالفتونه کوي د هغې خویونو عادتونو پسې به نه ځي مخالفت به کوي بیا را روان کال د نبي صلی الله علیه وسلم وفات پاتې نه شه نو دا روژه اوس حیثیت دا دی غوره دا ده چې انسان د نبي اسلام په تمنا په ارزو باندې عمل وکړي 9مه هم ونیسي او 10مه هم ونیسي دا ډېر غوره عمل دی او که انسان کمزور او هغه وس نه کېږي او ورته سازېږي نو که هغه یوازې 10مه ونیسي فضیلت ورته الله حاصلوي
فضیلت نبی علیه السلام ذکر کړی دی. د دې په باره کې رسول سم حدیث ته امام مسلم راوړی دی. تپوس ته وشو د عاشورې د ورځې په باره کې نه هغه چې احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله. ما امید دی د الله تعالی نه چې د دې روژې نه مخکې کوم کال تیر شوی دی د هغه څه ګناهونه دي الله به ورته په دې به معاف کړي. دا فضیلت دی. نور ډېر فضایل د دې راغلي دي. مسلمان باید په محرم کې د روژې د عاشورې د روژې او ورسره د نهمې ډېر اهتمام وکړي. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم، یوم عاشوره کم ته چې لسمه ویل کېږي، په دې ورځ باندې مخصوص څه کارونه کېږي؟ هغه کوم داسې کارونه دي چې دا خلک د اسلام د وجې نه کوي، د اسلام یو اجر پکې ګڼي، خو د اسلام د نګاه نه هغه صحیح نه دي؟ که په دغې کارونو باندې هم تاسو نظر واچوئ، چونکې زموږ دا مشوره داسې ده چې اختلاط پکې د نورو خلکو سره ډېر دی، چې وضاحت د عوامو ته وشي. د عاشورې ورځ یا دارنګې د هغې نه علاوه نورې ورځې د هرې ورځ چې کوم احکام یې موږ ته شریعت بیان کړي دي چې کوم پکې فضیلت راغلی، مثلا د رمضان د میاشتې فضیلت راغلی، په هغې کې د آخر 19 شپو فضیلت راغلی، بیا د لیلة القدر فضیلت راغلی دی، د عرفې د ورځې فضیلت راغلی دی. که داسې فکر موږ وکړو د محرم د اول نه واله د ذوالحجې تر اخره پورې، د کال د اولې ورځې نه واله د کال تر اخر ورځې پورې د هرې ورځې چې کوم فضیلت دی نو موږ ته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. البته د محرم په باره کې چې موږ ته څه ښودلي دي هغه دا دي چې د روژو ترغیب را کړی دی چې دا پکې ونیسئ. زموږ د مسلمانانو په معاشره کې څه کارونه کېږي اسلام ګڼلی کېږي، ثواب ګڼلی کېږي، لیکن هغه اسلام او ثواب نه وي. ولې اسلام او ثواب نه وي؟ ځکه اسلام او ثواب هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې الله ته د رسېدلو طریقې او الله تعالی ته ټولې لارې بندې دي سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه. چې څومره لارې دي په دې کې یوه لاره رسول الله یوه لاره الله ته تللی چې لاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نورې بندې دي، په نور رسیدګي نه کېږي. نو موږ ګورو چې دا خلک کم کارونه کوي په دې ورځو کې چې آیا دا نبي علیه السلام ته دې باره کې څه ویلي دي که نه دي ویلي؟ مثلا بعضې خلک دي په دې ورځو کې خیراتونه ډېر کوي، خو نبي علیه السلام په خپل ژوند کې چې ته په دې ورځو کې خیراتونه ډېر کړي نه دي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر حرص کوونکی او ډېر خیر یې کوو، د خیر کار ته پاتې شوی نه دی، هغې چې دلته دا ډېر خیراتونه نه دي کړي نو نه کول دا د رسول الله طریقه ده. دلته خیراتونه کول او ثواب یې ګڼل او د دې میاشتې د ورځې نه دې ته اوس بدعت وایي. بدعت هر هغه حکم، هر هغه کار، هر هغه عمل چې هغه په شریعت کې نه او ته ثواب ګڼي، دیني ګڼي، دا بدعت دي. د دې نه باید موږ ځان وساتو. انسان ګمان کوي چې زه به الله ته پې ورسېږم، د الله نه پې لرې لاړ شي، د الله نه پې جدا شي. نو په دې ورځو کې بعضې خلک خیراتونه ډېر کوي او ثواب یې ګڼي، بعضې خلک شربتونه کوي او په خلکو اسکي او په کوڅه کې چې څوک روان وي په اسکي. دا خاص کر بیا د هر هغه کسانو عادت دی چې کوم د اهل السنه والجماعه د سنیانو مخالفین دي، هغې دا کارونه کوي. ولیکن په غیر شعوري طریقې دغه خبرې، دغه رواجونه، دغه عادات سنیانو معاشرې ته هم راغلل. دا یو په دې خاطر کوي لکه د دې تاریخ د قصو ته ګوري چې را حسین رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کېده هغه وخت کې اوبه نه وې، تږې او تنده او د دې راولګي په خلکو باندې شربتونه څکي. حسین رضی الله تعالی عنه په کربلا کې شهید شوی دی او ته شربتونه اوس په خلکو باندې څکې، ځان د شربت نه ډکې، بیا خو چې دونه نري بیا ورسره بیا ځان په تنده کې شریک کړې، تندې ځان مړ کړه. دا خلک کې د هغې وجه نه سنیان په دې باندې اوس خبر نه دي، خو هسې معاشرې ته خبر راغلی ده، بس خوراک او څښاک دی او بس هر سړی پې شروع دی چې د خېټې ښه خدمت وکړي. دا خبره دغه رنګې قبرونو باندې وباړئ بعضې خلک، دا رنګې بعضې خلک نور احتفالات داسې پروګرامونه کوي او څوک جشنونه کوي، څوک ماتمونه کوي. دا ټولې طریقې د اسلام نه مخالفې دي. باید مسلمان د دې نه ځان وساتي. بس نور عامې ورځې دي، دغه د رجوع فضیلت پکې راغلی دی. وګورو چې کومه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی هغه باندې عمل وکړي، چې نه بس عادي ورځې دي، د خپل ځان او په دې کې تغییر تبدیل تعینات نه کوو. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم، تاسو به د خپل جواب کې یو ټکي ته اشاره وکړه، هغه دا چې بعضې خلک ماتم کوي، دی خاص کړی د اتم، نهم یا لسمې ورځې. دغه ماتم تر کله نه دی او اسلام کې د دې ماتم حیثیت څه دی؟ او دا ماتم آیا هغه حسین رضی الله عنه د هغې بچیانو ته رسېږي که نه رسېږي؟ اول په دې خبره باندې موږ او تاسو ځان پوه کړو، دا ماتم ولې شروع شو؟ د ماتم پس منظر چې دا ولې شروع شو؟
یو د عاشورا پس منظر و لکه مخکې آیت موږ اشاره وکړه چې په دې کې الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام له نجات ورکړو نو موسی علیه السلام د شکرې روژه ونیوله بني اسرائیل ومنله ونیوله بیا د هغې نه وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ونیوله هغه د محرم پس منظر هغه د محرم فضیلت و اوس دې عاشورا کې دا ماتم څنګه شروع شو دا یو ډېر یو تاریخي پس منظر لري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زوالي نه بعد خلافت راشده را روانو اولنی خلیفه د نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورپسې بیا عمر بن الخطاب رضی الله عنه دریم خلیفه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه څلورم خلیفه علی بن ابي طالب رضی الله عنه د دې نه بعد اختلافات عمر راغلل معاویه رضی الله تعالی عنه چې د په شام کې هغه مشري ونیوله حسن رضی الله تعالی عنه یو څو میاشتې خلافت وکړو بیا صلح وکړه هر څه هغه ته حواله کړل معاویه رضی الله تعالی عنه چې کله مړ کېده نو د هغې نه مخکې د خپل مرګ نه مخکې بس خلک کې راجمع کړه او تیل زما د مرګ نه بعد به خلیفه زما بچی یزید کوي دا به خلیفه شي شخصا دا مشوره د معاویه رضی الله عنه خپله او که خاصه کوم کبار صحابه هغوی ورکړی نه معاویه رضی الله تعالی عنه اکثر صحابه کرامو سره په دې کې موافق نه وو دوی کله چې مدینې ته دا خبره راغله نو صحابه کرامو ته چا وویله چې دا خو د پخوانو خلفاو په طرز لاړ نو بعضې صحابه اولوالقدر صحابه مشران هغې ویله نه دا د کسرا په طرف لاړ لکه مخالفت یې وښوده خو صحابه کرامو قانون دا و چې کله به امیر یو فیصله وکړو جدي فیصله مخالفت به نه کوو ځکه هغې نه بیا ټکراو جوړېږي جنګ جوړېږي بیا په هغه کې ضرر ډېري په نسبت د هغه فیصلې د دې وجې نه معاویه رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه او شاید مشورې هم له خلکو ورکړې وې دا بعیده نه ده ځکه اکثر یو سړي فکر خبرې ته نه بولله فکر کړي خو دا کار یې وکړو دا مشري د خپل کور ته راغونډه کړله او دا یې ویله چې یاره زما نه بعد به یزید خلیفه مشر به نو څه کسانو بیعت وکړو څه کسان وروستو شو ځای په ځای باندې والیان او امیرانو ته ویل چې د دې دپاره بیعت والې د خلکو نه لنډه دا چې د یزید دپاره بیعتونه واخیستلی شو کله چې معاویه رضی الله تعالی عنه وفات شو یزید مشر شو باچا شو دا په شام کې و نو د عراق خلک راپورته شو وایي موږ د یزید سره بیعت نه کوو موږ د نبي علیه السلام د نوسي حسین رضی الله تعالی سره بیعت کوو هغه به راځي او موږ به د هغه سره بیعت کوو د هغه مشري به موږ منو دا خبرې دا جوابونه دا خطونه راولېږل حسین رضی الله تعالی عنه ته چې حسین رضی الله تعالی عنه راوغواړي عراق ته بیعت ورسره وکړي او بس هلته خپل مستقل حکومت اعلان وکړي حسین رضی الله تعالی عنه داسې نه چې په اول جواب دویم جواب دریم جواب ورغلی ډېر خطونه ځکه کله چې د کربلا واقعه کې د هغې نه مخکې هغه یو بکسه غوندې کولاو کړه په هغه کې ډېر ښه خطونه جمع شوي وو نو حسین رضی الله تعالی عنه دې ته برابر شي چې لاړ شي تاریخ مختلف خطوط ذکر کړي شو صاحب بعضې وایي 12 دي بعضې وایي 13 دي بعضې وایي 1.5 سل دي بعضې وایي چې حد یې نه معلوم نو کله چې حسین رضی الله عنه اراده وکړه چې لاړ شي نو د خپل ځانه مخکې خپل د ترزي مسلم بن عقیل ولېږه چې حال احوال وایي چې حالات څنګه دي آیا دا خلک د عراق خلک په دې خپله خبره باندې کلک دي که نه دي کله ناکله یو سړی خبر وکړي بیا پرې کلک نه نو چې آیا کلک دي که نه دي ورشو که ور نه شو حالات والو مسلم بن عقیل چې کله ورغلی دا خو ډېر اوږد تاریخ دی لنډې خبرې هلته چې کله ورغلی اندازې واخیستله اوله خلکو ملګرتیا وښودله تقریبا 100 کسان یا لږ څه کم دی 100 نه دې کسانو ځان بند کړی په بیعت باندې چې کله عبیدالله بن زیاد راورسېده کوفې ته نو بس خلک یې ریدل تر دې چې هغه 100 کسان بیا په 100,000 کسان بیا په 10,000 کسان بیا په 100 کسانو خو لنډه دا چې مسلم بن عقیل چې کله اراده وکړه چې ځان اوس وباسي چې بابکندې ته ورسه شاته چې وګتل یو کس ورسره نو غدر یې ورسره وکړ د خلکو بیا د ختم ولېږه چې دا حسین رضی الله ته میلاو شي چې هغه رانشي ځکه د خلکو غدر وکړو حسین رضی الله عنه خبر نه هغه اراده وکړه د وتلو عبدالله بن عباس رضی الله عنه منع کوي تر زه مه وځه چې نه کې د خامخا ورته بیا ورته ویل چې دا بچي دې ځان سره مه وباسه داسې نه چې د عثمان رضی الله تعالی عنه په شان د خپلو بچو مخکې مړ نه شي عبدالله بن عمر په سختو الفاظو منع کړه جابر بن عبدالله منع کړه
بکر بن عبدالرحمن وتعالی هغه ته عراق له څنګه ځي عراق خلک څنګه غدر والا خلک دي ستا د پلار سره یې څه وکړه ستا د ورور سره یې څه وکړه طعنونه یې پرې لګول او دا کوم کسان چې تا ته ویلي دي چې موږ ستا ملګرتیا کوو ستا په ملګرتیا کې به جنګېږو دقه کسان به ستا په مخالفت کې به جنګېږي او یقیني هغه وم شوه لنډه دا هغه ورته وویله چې ما یې فیصله کړې ده زه خامخا ځم او بس په تقدیر دې مې ایمان دی چې څه الله لیکلي هغه به کېږي ستا روان شو چې روان شو نه بکر بن عبدالرحمن وویله انا لله و انا الیه راجعون دا د غم د مصیبت کې مې وویله دا یې وویله چې بس نحتسب عند الله ابا عبدالله بس د الله نه به ثواب غواړو ځکه دا خو به مرته روان دی نو خو ډېرو ملګرو دا منع که خو منع نه شو البته دی لاړ هلته او لاره کې جواب راورسېده چې مسلم بن عقیل شهید کړی دی ملګرو سره مشوره وکړه موږ له څه کول پکار دي څه شی وکړو بعضې ویل چې رستنېږو ځکه هغه حکومت یې سره به نه کېږي بعضې ویل چې نه زمونږ ورور زمونږ د ترزوی وژلی موږ انتقام ولو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نسل د دې د خاندان دا ډېر زړور د مرګ نه نه هېرېدل وایي زو بس موږ جنګ کوئ هغې وژلی ظالم پې وژنو خو موږ انتقام ولو روان شول یو ځای ته ورسېدل نو عبیدالله بن زیاد خپل یو لښکر مخکې ولېږه هغه خبر شوی و چې کوفې ته حسین رضی الله عنه را روان دی او عبیدالله بن زیاد پسې یزید بن معاویه جواب ولېږه چې زه خبر شوی ما چې کوفې ته حسین رضی الله عنه را روان دی نو ته وګوره چې په چا دې شک کوم کسان چې هغه ستا مخالفین د هغه خول ونیسه بل دا دی چې هغه منع که چې راونه نه وځي بل دا ورته ویله چې ګوره پام کوه څوک مړ نه کړې هغه څوک به وژنې چې تا سره جنګ شروع کړي ته به څوک وژنې نه او دا یې ورته ویله چې د وقت خبر ما ته رارسې زر زر ما ته خطونه رالېږي په خپل سر به کار نه کې ځکه یزید بن معاویه دا نه غوښتل چې حسین رضی الله عنه شهید شي دا صحیح خبره دا ده چې یزید بن معاویه دا ابدا نه غوښتل چې حسین رضی الله عنه شهید شي البته مشري نیولې وه مشرو دی مشرۍ ته نه پرېښودو خو د ده په قتل باندې رواداره نه وه نو عبیدالله بن زیاد دغه ځای کې هغه لښکر هم راورسېده او د حسین رضی الله تعالی عنه تر مابین خبرې وشوې صلح نه کېدله جنګ ونښته حسین رضی الله تعالی په دغه ورځ باندې د عاشورې په ورځ باندې شهید شي د اهل سنت والجماعت د سننو عقیده ده چې حسین رضی الله عنه مظلوم شهید دی مظلوم شهید شو نو دا شهادت د الله سبحانه وتعالی ول لیکلی و په دغه ځای کې نه د دې نه بعد هغه خلک چې د حسین رضی الله تعالی عنه سره دوکه کړې وه ملګرتیا وله ونه کړله ځکه چې 100,000 کسان وله ملګرتیا کړې وې نه دی دلته نه شو وجلی 100,000 کسانو کې 10 کسان وفادار پاتې نه شو ورته هغې نه بعد دا ماتم شروع شو چې دا ورځ به راغله هغې به غم کوو ویر به یې کوو نیاحت به یې کوو اوس راشي زمونږ په اسلام کې د ویر د نیاحت څه حکم دی ګوره دا ترک الزینه احداد زینت او ډول پرېښودل په مړي باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې 3 ورځو نه ډېر جایز نه دي زوی دې مړ شه پلار دې مړ شه مور مړه شوه هر څوک چې مړ شي 3 ورځې به ستا غم وي د 3 ورځو نه واخوا غمونه نه ښکاره کړې زړه به یې دردېږي خو لیکن اظهار د غم به نه کړې دا زموږ شریعت دی مګر ښځه به په خاوند باندې 4 میاشتې او 10 شپې هغه انتظار کوي چې هغه عدت دی د هغې احداد به کوي ترک الزینه زینت به پرېږدي نو دا کسان دا خو د حسین رضی الله تعالی عنه اقربان نو لرې خلک وو چې دی په کلونو په پیړو دا غمونه کوي او ماتمونه کوي دا اسلام کې بیخي د ده څه اصل نشته چې دا خلک یو نقطه هم راوځي شیخ صاحب اکثر چې کله مکر شروع شي دا د اشاره طرف ته چې اصل شیخ خلک پټوي یعنی اشاره دې طرف ته چې شاید دا کار دوی کړی تاریخ هم دا وایي چې دا کار هم دوی کړی خپل غلطي دوی پټوله نو یو قسم خفګانې شروع کړو چې موږ په دې باندې خفه یو دغسې ده بل نبي علیه صلات وسلام د دې ویر او ماتم نه چې دی منع کړې ده صحیح حدیثونه بخاري کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیت جاهلیت والا خلکو به په مړو باندې ویرونه کول او چغې به واله او مخونه به واله او ګریوانونه به شوکول رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله چې په غم کې په چا غم راشي او هغه مخ چې دی په څپېړو وایي او هغه ګریوان څیرې کوي او هغه چغې وایي چغې د جاهلیت چغې وایي چې هغه
محاسن صفتونه د مړي په هغه کې یادوي چې ته داسې وې او ته داسې وې د الله نبي صلی الله علیه وسلم لیس منا زموږ نه نه دی چې د رسول الله صلی د خپل ځان شو کوي دا ماتم والا رسول الله صلی د ځان شو کولی دي څوک چې په دې ورځ ماتم کوي دا شو کېدلي د نبي صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا نه ابو موسی اشعري رضی الله تعالی فرمایي ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي انا بریء من الصالقة والحالقة والشاقة او کما قال زه بېزار یم د هغه زنانه نه چې غم پرې راشي استثار وخورئ دا پخوا د جاهلیت والا عادت و ډول به ختمونه سر به وخورو ځان یې ډېر بې ډوله کوي چېرې په ما غم راغلی دی دارنګې ګریوانونه څیرې کوي دارنګې اوږده اوږده اوازونه وایي ویرونه کوي نبي اسلام د بېزاره دی که دا نارینه او که زنانه چې دا ماتمونه کوي نبي اساساً د بېزاره دا ماتم کول په دې ورځ باندې دا د شریعت سره ډېر په ټکراو کې د باید د دې نه موږ ځان وساتو هر مسلمان دې ځان وساتي که هغه هرې ډلې د ځان منسوبوي په اسلام کې د دې هېڅ د جواز ثبوت نشته دی جزاک الله خیرا بارک الله فیک شیخ محترم لکه څنګه چې تاسو د ماتم پس منظر بیان کړ په دې اخره کې تاسو یو ټکي ته اشاره وکړه چې په دغه وخت کې حاکم یزید بن معاویه دا یزید څنګه سړی و د دې په اړه تاریخ څه وایي او باید موږ اهل سنت والجماعه د دې په باره کې څنګه نظر وساتو زموږ اسلافو کوم نظر ساتلی دی که په دې اړه تاسو لږ وضاحت وکړئ یزید ابن معاویه په باره کې مختلفې خبرې دي د اهل سنت والجماعت د علماو هم پکې چا پکې ډېر زیاتی یې کړی دی چا افراط کړی دی چا تفرید کړی دی او کوم چې د اهل سنت والجماعت مخالفین دي هغې خو بیخي د اسلام نه ایستلی دی اصل خبره دا ده چې شریعت ته زموږ اسلام هر چا له خپله مرتبه ورکړې ده ګوره کافر د کفر مرتبه کې دی ظالم د ظلم مرتبه کې دی فاسق د فسق مرتبه کې دی تقوادار د تقوا په مرتبه کې کله چې د مراتبو خیال وساتلی شي نه بیا مشکل حل کېږي یزید ابن معاویه مسلمانو د مسلمانانو باچا تیر شوی دی مسلمانانو باچایي کړې ده د ده په باره کې چې دی منقول خبرې هغه مختلفې دي یزید بن معاویه نه بعضې داسې کارونه نقل دي چې هغه د مسلمانانو خوښ نه و او د هغه په دور خلافت کې بعضې داسې د درد نه ډکې واقعې وشوې لکه واقعه د کربلا واقعه د حرې چې په مدینه باندې حمله وشوه دارنګې په یزید باندې په خپله تهمتو د شرابو داسې نور ډېر کارونه نه اعلی مؤمن او اوچتې مرتبې ته رسول نه یې پکار خو البته د خپلې مرتبې نه ښکته کول هم نه یې پکار د دې په باره کې که د اهل سنت والجماعت د امامانو د ائمهو چې کومه عقیده ده د سلفو د دې امت هغه موږ را خپله کړو دغه به کافي انشاءالله زیادت د تشدد نه ځان وساتو افراط او تفرید نه ځان وساتو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غوي یزید مبارک یزید ممن لا يحب ولا يسب دا دغه چا نه دی چې نور سره محبت کولی شي کوم محبت چې د اعلی مؤمنانو سره کیږي او نه به ورته کنځلې کیږي محبت به ورسره ځکه نه کیږي چې اعلی مؤمن نه او داسې کارونه دې شوي دي چې مسلمانانو ته درد او غم ډېر رارسېدلی دی او کنځل ورته ځکه نه کیږي چې مؤمن شاندانه چا د مؤمن ته کنځل وکړي مسلمان خو که نه لعن به پرې نه وایي امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغه نه زوی صالح تپوس وکړو وی پلاره دا خلک داسې وایي چې دا ستا پلار وی تا یادوي وی ما ته خلک وایي چې ستا پلار یعنې تا یادوي احمد بن حنبل ته ویله ممن یحب یزیده دا د هغه چا نه چې د یزید سره محبت کوي یزید ورته ګران دی امام احمد بن حنبل ورته وایي یا بنیه هل يحب أحد يؤمن بالله هل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر اذا الله د رسول مؤمن فالله په قیامت چې ایمان چا راوړی دا به هم د یزید سره مینه کوي معنا مؤمنان سره مینه نه کوي نو به یې ویله چې ولې ته پې لعنت نه کوې دا خلک وایي چې ستا د پلار په یزید لعنت نه وي بدې ردې ورپسې نه وي نو امام احمد بن حنبل ورته ویل بچیه وایي تا زه کله لیدلی ما په کوم مسلمان لعنت ویلی چې په یزیدي ویمه
لعنت په شخص معین باندې دا نه ویل کېږي، دا اسلام منع کړی دی. یو عام په یو نوع باندې لعنت ویلی شي، ته وایې چې څوک د مسلمانانو قاتلین په هغې د الله لعنت داسې ویلی شي، یو ګناه والا ذکر کې، خو یو فلان شخص په دې باندې به لعنت نه وي، دا د شریعت طریقه ده. امام احمد بن حنبل خپله خبره وکړه، که موږ د احمد بن حنبل دا خبره راوالو چې دا امام اهل سنه والجماعت دی، او داسې نقول ډېر دي د امامانو چې هغه سړی ذکر کې ډېر وخت نیسي. د هغې هم دقه نظر دی چې یزید سره موږ محبت هم نه کوو او بد رد هم ورته نه بس الله ته حواله کوو. ممن لا يحب ولا يسب. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دوه ټکو کې خبره غونډه کړې ده، محبت ورسره نشي کېدلی او لعنونه تعانونه هم پرې نه ویلی کېږي، بس الله ته به حواله کوو. یعنې داسې انداز کې ورسره محبت نشو کولی چې غلو وکړو د محبت د هغې کې، لکه څنګه چې تقسیم د یزیدي او د حسیني راغلی دی، او داسې انداز کې پرې لعنت هم نشو ویلی، لکه څنګه چې مخالف کم خلک د اهلسنه والجماعت سره دي چې کنځلې ورته کوي او بهتانونه کوي. د محبت خو ځکه نه کېږي ورسره چې دا بعضې کارونه شوي دي چې مسلمانانو ته به دوک ډېر رسېدلی دی، او لعن پې ځکه نه کېږي. دا باره کې بعض داسې اشارات راغلي دي، نه که دغه اشارات هغه ته ورسېږي نو بیا به دا لعنت ډېر خطرناک واقع شي، ځکه سیده فاسق ده، نو فاسق خو الله بخي، کېدای شي الله ورته بخښنه کړي، دا ګناهونه ورته ټول معاف کړي، کافر خو نه فاسق و. مثلا بخاري حدیث دی، اول جیش تغزو قسطنطینیه یا تفتح قسطنطینیه مغفور لهم. اول جیش، اول لښکر چې قسطنطنیه باندې چې دی حمله وکړي دا فتح کړي، دې ته بخښنه شوي، الله یې معاف کوي. او اولنی لښکر چې قسطنطنیه فتح کړې ده دا په امارت او په مشري د یزید ابن معاویه کې وه، نو که چېرته الله تعالی بخلي او موږ ورته کنځلې کوو، لهذا احتیاط پکار دی، احتیاط جذباتو نه کار اخیستل نه پکار. شیخ صاحب دغې حدیث باره کې بعضې علما یو قسم نظر لري، هغوی وایي چې یزید یو یزید بن ابو معاویه، یو یزید بن معاویه، او یو یزید هغه یزید چې هغه د ابو سفیان. اکثر خلک دغه طرف ته سیرت کوي چې د دې حدیث مصداق دغه ګرځېدلی شي، ځکه چې په دې وخت یزید ابن ابي سفیان دا د یزید بن معاویه تره و. دا کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې هغې راولېږي شام طرف ته، د عمر رضی الله تعالی په زمانه کې هغه د شام خلیفه و، هغه ډېر نیک سړی و، صحابي دی، هغه د نبي کریم صحابي دی، د معاویه رضی الله عنه ورور دی. کله چې هغه مړ شو، د هغه په ځای باندې معاویه رضی الله تعالی مقرر شو، عمر فاروق مقرر کړ. نو ته ګوره د دوی په مرګونو کې څونه فرق دی. کله چې معاویه رضی الله تعالی عنه چې مقرر شو، معاویه چې کله وفات شو نو بیا یزید ابن معاویه مقرر شو. دې کې ډېر لرې والی دی، نو دا سره جدا جدا دي، او دا قسطنطنیه دا د معاویه رضی الله تعالی عنه وروسته چې دا فتح شوې ده، دا په ژوند د یزید ابن ابي سفیان کې نه ده فتح شوې چې موږ دا وایو چې هغه به راغلی. جزاک الله خیر. شیخ صاحب محترم یو ښکلې نقطه د حدیث نه راوته، او په هره خبره کې د الله طرف نه یو خیر هغه دا چې مطلقاً که یو سړی لعنت کوي په یزید باندې، دا هم خطرناکه خبره ناروا دی، ځکه چې یو طرف ته یزید هغه یزید رضی الله عنه صحابي دی، او بل طرف ته یزید هغه یزید چې هغه د معاویه رضی الله عنه زوی دی. نو که یو سړي ته علم نه وي او داسې مطلقاً لعنت کوي، نو دا ډېره خطرناکه خبره نه، ډېره خطرناکه ده. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم سوال بل دی، هغه دا چې مسلې خو مخې ته راځي او قصې هم مخې ته راځي، خو دا خبره به ډېره زیاته یو بل چړ کړه راځي چې خلک وایي حسین رضی الله عنه چې چا وجلی دی هغه یزید. آیا دا حقیقت دی؟ تاریخ څه وایي او زموږ اسلاف څه وایي د دې په باره کې چې واقعي هم یزید د حسین رضی الله عنه قاتل و او که نه؟ اصل ما دې خبر ته اشاره وکړه، ټوله خبره په داسې پروګرامونو کې نه کېږي، ځکه دا ډېر اوږد تاریخ دی، او دغه ډېر ښکلی تاریخ چې دی حافظ ابن کثیر په البدایه والنهایه کې لیکلی دی. حافظ ابن کثیر کې بیا کمال دا دی چې کله تاریخ لیکي کومه خبره چې کمزوري یا د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه خلافي چاپ 10 کله یې ځان یې پکې رانیستلي، نو هغې کې بیا هغه لږ وضاحت هم کوي. یزید ابن معاویه دا په دور کې چې خلیفه شه، دغه باچایي، دغه ملوکیت هغه سبب وګرځېد د واقعې د کربلا، خو البته هغه نه د ده د مرګ حکم کړی دی او نه وجلی دی، بلکې دلته کې خلکو ځانه بیا څه قصې جوړې کړي دي چې یاره سر یې ته کټ کوه، هغې یزید ابن معاویه ته ولېږه، هغه دا وکړو دا وکړو دا وکړو. دا خبرې ابن کثیر دا ثابت نه دي، دا
هغه خلکو چې د اهل سنت والجماعت مخالفین دي هغه د ځانه په دې کې جوړې کړي دي بلکې یزید ابن معاویه عبید الله ابن زیاد ته جواب ولېږه چې په خپل سر به څوک نه وژني هغه منع کړی مو او دا یې ورته وویل چې د هرې خبرې او مشوره کې خط به رالیږي امر انتظار به کوې کوم امر چې درځي هغه به کوې بلکې حافظ ابن کثیر او نور مؤرخینو دا هم لیکلي دي چې کله یزید ابن معاویه خبر شو د حسین رضی الله عنه د قتل نه څه خفه شو هغه خفګان ښکاره کړي چې کاش دا زما خواله راغلی وی نو ما به نه یې وژلی نو دا بعضې خبرې چې د یزید ته منسوبې دي دا سندن ثابتې نه دي خو بس دا خلک یو ماتم یې جوړ کړی دی او دا بعضې خبرې چې د غم خبرې سړی خفه کوي دا لږ اثر هم ډېر کوي او به څوک مخ وایي او څوک چې دی ګریوان نه وایي او هغوی جوړ کړی دی او اهل سنت والجماعت ځان نه پوهېږي او همداسې پسې روان دي د ډېرې خبرې په دې کې داسې دي چې هغه د یزید ته د هغې سند نه دی رسېدلی په صحیح سند سره د هغه کارونه د هغه نه دي د خلکو د ځانه څه قصې جوړې کړي دي سید یزید کې به نور ګناهونه وو خو د حسین رضی الله عنه مباشر قتل هم نه دی کړی او خوشحاله شوی هم نه دی او څه ثبوت هم داسې نشته چې دا پای کې مولوي جزاک الله خیرا بارک الله فیک. شیخ محترم بل مهم سوال دی هغه دا چې د دې ورځو سره اړه لري د کربلا واقعه ده خلک ډېر پاخه انداسې وایي او څوک پکې قصې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي تاریخي ثبوت که مونږ وګورو اصل پس منظر د کربلا د واقعې څه ځکه چې د الله د رسول چې کوم د جګر ټوکړه وه حسین رضی الله عنه دا خو روانو کوفې ته تو څه داسې مجبوره کو چې دا کربلا ته لاړ آیا سیاسي کوم اهداف شاته پراته و که نه دا خبر موږ په قدرت باندې ورواړو چېرې تقدیر کې دا لیکلی شوی و اصل پس منظر د دې څه دی د دې خبرې د مخکې ما اشاره وکړله د عاشورې چې کوم پس منظر د خلکو وروسته جوړ کړی و په ذکر کولو کې چې اصلي بنیاد یې دا و چې د عراق خلکو ځان بند که د معاویه رضی الله تعالی د زوی یزید سره بیعت نه کوو دوی غوښتل چې حسین راشي او موږ د سره بیعت وکړو دا خبرې اترې تللې راتللې چې دونه خطونه ډېر شو آخر حسین رضی الله تعالی په دې مجبوره شو چې لاړ مسلم نه عقیل ځانه مخکې ولېږو ای غدر هغې سره وکړو دی لاړ دی چې روان و نو په دې سفر کې تاسې دا خبر وکړئ چې د کربلا طرف ته څنګه لاړل ځکه دا کربلا خو بیخي بعینهي په دې لاره کې نه ده طرف ته ده سفر کې روان دي نو چا ورته وویل د حسین رضی الله تعالی عنه ته چې هغه ځای کې څه ګڼه ښکاري داسې ښکاري لکه هلته چې ونې کجوري یو کس ورته وویل چې نه په دې علاقه باندې کجوري نشته وایي نو څه به وي دا لښکر دی را روان دی موږ پسې نو وایي څه چل وکړو په کوم طرف لاړ شو چې موږ د دې خلکو نه ځان بچ کړو نو د کربلا چې دا کوم میدان دی په دې طرف باندې ور روان کړل هلته چې لاړل نو دغه ځای کې د ابن کثیر خبره هم کړې ده وایي کله چې د کربلا په طرف لاړل نو حسین رضی الله تعالی عنه دا کوم ځای دی وایي دا چا ورته وایي کربلا وایي کرب و بلا کرب مصیبت وایي بلا مصیبت وایي مصیبت په مصیبت باندې نو دغه ځای ته لاړل نو بیا په دغه ځای کې حر په نوم باندې چې کوم د عبید الله بن زیاد کومندان و رالېږلی و هغه ورته وویله چې ګوره زه جنګ د سره نه کومه ما ته ستا د جنګ امر نه دی شوی خو زه امیر رالېږلی یم او ته دونه وکړه یا خو زه په بل طرف لاړ شه او کنی موږ ته بوزو د هغې مخې له دې بوزو د عبید الله بن زیاد دا خبرې اترې وشي ماسخي مانځه ټیم رالی نو حسین رضی الله عنه ته زه مخکې شوی جمع ته راکړه نو هغه ورته چې نه ته جمع وکړه د ماسخیم جمع حسین رضی الله وکړه د مازدیګر جمع حسین رضی الله تعالی وکړه نو په دغه ځای کې خبرې اترې وشي خبرې اترې ناکامه شوې څه فایده ونه کړله بیا نور لښکر راورسېد او جنګ وشو دغه ځای کې الله تعالی مقرر کړی مو او په دې باره کې بعض احادیثو کې پیشنګویانې راغلې وې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ویل چې زما دا بچی به یو وچ علاقه کې شهید کېږي چې عایشې رضی الله عنها نورو صحابیاتو او صحابو هغه احادیث نقل کړي دي نو تقدیر خو دی دا خو څه شک نشته چې تقدیر دی الله سبحانه وتعالی د هر څه په تقدیر کې لیکلي دي خو د انسانانو خپل کار تدبیر یې مې که نه د دې تدبیر دا و چې دی لاړ شي عراق ته او د مسلمانانو مشري ترلاسه کړي او دا د مسلمانانو یو خلیفه جوړ شي خو لیکن الله تعالی دته خلافت نه و لیکلی او دغه ځای کې ورته شهادت لیکلی او شهید شي. جزاک الله خیرا بارک الله فیک. شیخ محترم یو سوال ذهن ته راغلی شاید سخت هم وي د حسین رضی الله عنه بیعت نه کول د معاویه رضی الله عنه د زوی سره بیا دې ځای نه داسې تګ کول هلته دا یو قسم بغاوت یا خروج کې خو نه راځي دې باره کې موږ ډېرې خولې نه شو خوځولی ځکه هغه داسې خلک تېر شوي دي که نه چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم الله دغې باره کې قانون ذکر کړی دی
مونږ کوشش کوو چې د هغې په باره کې زموږ د خپلو په خطایي کې او دارنګې په زلت دغه کې استعمال نه شي. ځکه حسین هغه کس دی چې نبي علیه صلات وسلام وایي حسن حسین سیده شباب اهل الجنه. لکه هغې به موږ د باغي نوم کېږدو دا به اصل کې زما غرض دلته بعضې خلک یو نکته راوباسي او د هغې نه بیا استدلال کوي. الله تاسو ته اجر درکړي. جزاک الله خیر، بارک الله فیک. تاسو زموږ مشران یې پوهېږئ په هغې باندې، په هغه څه چې موږ نه پوهېږو. شیخ محترم سوال دی، مهم سوال دی، هغه دا دی چې اړه لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره. بعضې خلک هغه داسې خلک دي چې دغې ته نسبت کېږي، وایي چې موږ د دوی نه یو، دا زموږ دي. اهل بیت څوک دي؟ اهل بیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه بیبیانې، د هغه بچي او هر هغه څوک چې په هغې باندې صدقه حرامه چې هغه بنو المطلب دي، بنو هاشم دي، دې ته اهل بیت ویلی کېږي. په اوله مرتبه کې بیبیانې دي، ټولې بیبیانې د نبي اسلام، اکا عایشه رضی الله عنها ده تر خدیجة الکبرا رضی الله عنها پورې، دا ټول اهل بیت دي، دا د نبي اسلام خاندان دی. او دارنګې بیا د نبي علیه صلات وسلام د ترونو زامن چې بنو المطلب او بنو هاشم دي، دې ته اهل بیت ویلی کېږي. جزاک الله خیر، بارک الله فیک. شیخ محترم که دې باندې لږ شان وضاحت وکړئ. هغه دا چې نصوص شرعیه په دې باندې شته چې د الله تعالی د رسول کمې ښځې دي، دا په اهل بیتو کې شامل دي. ځکه چې دا یو ځان له پیچیده مسله ده، اختلافي. بعضې خلک وایي دی او بعضې تې وباسي او بعضې یې وردننه کوي. په نص سره دا خبرې ثابت دي چې د بیبي ښځه، د نبي ښځه، د نبي بیبي، دا په اهل بیتو کې ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي د ابراهیم علیه السلام او دارنګې د نورو انبیاو، خو د ابراهیم اسلام باره کې ده اهل البیت. څنګه د هغه آیات ویطهرکم تطهیرا، دې نه مخکې دغه آیات چې هغې کې اهل بیت د پیغمبر ښځې ته ویلي دي، د پیغمبر ښځه. او دغه رنګې د اهل سنت والجماعت د صحابانو والا تر اوس زمانې پورې د هغې عقیده او نظریه هم دا ده چې اهل بیت څوک دي؟ ازواج النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې. اول مرتبه کې پکې بیبیانې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کوي. بالکل دا آیات دی، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى فمن اقمنا الصلاة واتینا الزکاة واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اوس دا خطاب دی بیبیانو ته. بالکل. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. دارنګې دا سورت یوسف نه مخکې هم راغلی دی. په بهرحال اهل بیت چې دی دا بیبیانې دي، په قرآن باندې دا خبره ثابته ده. د نبي علیه صلات وسلام بیبیانې په اهل بیتو کې د کوم کسان چې تې وباسي یا د اهل سنت والجماعت دشمنان مخالفین او بیا عایشې رضی الله تعالی عنها ته کنځلې کوي، اصل کې دی د قرآن مجید نه خبرې دي. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم بل سوال دی او هغه سوال مهم دی، د اهل بیتو سره د محبت نه څه مراد دی؟ که په دې باندې لږ وضاحت وشي. د اهل سنت والجماعت عقیده دا د سنیانو چې ويحبون اهل بیت النبي صلی الله علیه وسلم ويتولونهم، د نبی علیه السلام د اهل بیت سره په محبت کې دوستانه به ورسره کوي. او دا خبره قرآن کې هم ده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مخالفینو ته چې ګورئ په دې دعوت په توحید باندې زه تاسې نه څه مزدوري نه علم، لیکن دا چې لحاظ وکړئ د خپلولۍ، د خپلولۍ لحاظ وکړئ، نو د نبي علیه السلام د خپلوانو لحاظ به کېږي. محبت د اهل بیتو سره دا دی چې د هغې دپاره به دعاګانې غواړې، هغې څه په زړه کې یو ستا په زړه کې به د هغې وقار یو عظمت به وي. خو البته دلته یو نقطه د فرق والا هغه دا ده چې ګور دا محبت دا د زړه شی دی، په زړه کې به ورسره محبت وي، خو په هغه اندازه کې چې شریعت موږ دپاره جایز کړی دی. بعضې خلک غلو کوي او د دې محبت مرتبه عبادت ته رسوي، محبت د عبادت او بیا هغې ته محبت وي، نه خبره خطا ده. لکه د نبي علیه صلات وسلام د خاندان سره داسې مینه کول چې هغه مینه د الوهیتي الهه ته جوړول، د هغې دپاره نظرونه کول، د هغې دپاره نظرانې کول، د هغې دپاره چې دی د الله یو صفت ورکول
یا فلان یا علی یا حسن یا حسین وغیره داسې چغې وال یا فاطمه یعنی د الوهیت مقام ته رسول نو دا به شرک دی، بیا دا محبت نه دی. ګوره ډېر خلک په شرک کې اخته نوم ولې محبت دی. اکثر چې دی دا شرکونه دا جوړېږي د محبتونو نه. محبت بنیاد شي د شرک. محبت به کې د هر چا سره په خپله مرتبه کې، د الله سره محبت په خپله مرتبه کې دی، د پیغمبر سره په خپله مرتبه کې، د صحابو سره په خپله مرتبه کې، اهل بیت سره په خپله مرتبه کې. دې کې چې کله مرتبې ونه پېژندلی شي او د الله محبت د مخلوق له ورکړي بیا سړی پې مشرک کېږي. نو اهل بیت سره محبت، مینه، عزت د هغې په زړه کې هغې ته دعاګانې کول دا فرض ده، خو البته د الله تعالی صفت به ولله ورکړي. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شه محترم اخیری مهم سوال هغه دا دی چې د صحابه په اړه یا شان د صحابه د باره کې موږ له کوم قسم نظریه په کار ده، قسم عقیده په کار ده چې موږ د هغې سره هغه شان چلن وکړو، هغه شان یې وستایو؟ دا خو ډېر مهم سوال دی، بیا خاص کر په دې میاشت کې ځکه مهم دی چې دا یو میاشت د هغه میاشتونه چې کوم د عزت وجه وه چې هغه شکریه د الله تعالی ادا کولو او بعضو خلکو بدله کړله په کنځلو د صحابه کرامو. په دې میاشت کې صحابه کرامو ته کنځل کېږي، بیا خاص کر غوره صحابه کرامو ته چې چا په وجه باندې الله سبحانه وتعالی د اسلام ایمان دا دین قوي کړی دی. د صحابو په باره کې د مسلمانانو نظریه هغه ده چې کوم قرآن ذکر کړی چې لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، چې کوم د بیعت رضوان والا دی الله ترې راضي شوی دی. دا رضي الله عنه ورضوا عنه په قرآن مجید کې د الله سبحانه وتعالی رضا د دینه هغه بار بار ذکر ده. صحیح د انسانانو ګناهونه به امتې شوي وي، خو لیکن داسې کارنامې کړي د نبي صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کې او د هغه سره ځان یې کړولی دی په دین باندې چې الله سبحانه وتعالی د هغې په وجه دې معاف کړي. نو د اهل سنت والجماعت د سنیانو عقیده هغه دا ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو صحابه کرامو سره مینه ساتي، بغیر د دې نه چې د فلان سره مینه ساتم او فلان. ګوره دوه قسمه ډلې دي. یوه ډله هغه ته نواصب وایي، ناصبه، دې د اهل بیتو سره دشمني کوي او د دې نورو صحابو سره مینه کوي، چې دا په خوارجو کې وو، دا هم په غلطه دي، دا اهل بدع دي، بدعي ډله ده. دوی مقابل کې روافض یا نور نومونه هغه خلک راولګېدل، هغوی چې دی د اهل بیتو سره محبت، باقي نورو سره دشمني شروع کړله. دا بنه کې اهل سنه والجماعه اهل بیت او عام صحابه د ټولو صحابه کرام سره محبت کوي او دا فرض ګڼي دا محبت، ځکه دا په موږ باندې حق دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا کتاب الواسطیه العقیدة الواسطیه هغې کې د صحابه کرامو باره کې ډېره ښایسته نظریه ده چې دا نچوړ دی د نظریې د اهل سنت والجماعت. احمد بن حنبل او امام شافعي او امام مالک او امام ابو حنیفه صاحب او نور امامان راولي، د هغې د ټولو د نظریې نچوړ او خلاصه همدا خبرې جوړېږي. هغه دا وایي چې اهل سنت والجماعت د صحابه کرامو باره کې به عقیده دا ساتي چې الله سبحانه وتعالی به انشاءالله بخلي. ځکه د هغې وجه دا ده یو خو د هغې نه چې دا کومې خبرې صادرې دي د زلات او ګناهونه ډېر کم دي، لکه چېرته ثابت دي، څه خو ثابت نه دي، خلکو پسې تړلي دي، لکه تاریخي قصې دي. که ثابت مي د نبي علیه السلام دعا په وجه به الله بخلي. دارنګې په اسلام کې هغه اوچتې کارنامې کړي د هغې په وجه به الله تعالی ورته بخلي، بخښنه به ورته کړي. نور داسې اسباب د هغې نه صادر شوي دي چې الله سبحانه وتعالی به هغې ته بخښنه کړي. نه پکار دی چې موږ هم د صحابه کرامو باره کې دغه عقیده وساتو چې د معصوم نه دي، خو البته دا ده چې د الله سبحانه وتعالی په اولیاو کې اوچته مرتبه کې اولیاء دي، الله سبحانه وتعالی بخښي او الله دې بخښي انشاءالله اوچتې مرتبې به الله ورکړي. الله دې وسلم چې په جنت کې وځي. امین. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم د وخت راکولو جهان مننه. الله تعالی دې وکړي چې دا خبرې زموږ په زندګۍ کې راشي او رب دې تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله تعالی دین صحیح طریقې سره بیان وکړو، په هغې باندې عمل وکړو. امین. جزاکم الله خیر. مهرباني. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.